بسم الله الرحمن الرحیم. مقدمه باسلا es المقصد الاول فی المرفوعات. د دو زینا درې مقاصد سری کېږي. پهلا مقصد مرفوعات شدا، دوام مقصد منصوبات شدا او دریم په مجرورات شدا. دا د دغه کتاب درې مقاصد دي او دا درې مقاصد باندې مشتمل دو. هدایت النحو معربه حصہ چې کیمه دو. المقصد الاول في المرفوعات، مقصد اولینای د په مرفوعات شه. المقصد الاول موصوف صفات مبتدا في المرفوعات ای ثابت في المرفوعات. ثابت صيغه د اسم فاعل سره د ضمیر فاعل چې هغه راجع ده المقصد الاول ته او في المرفوعات جار مجرور متعلق شي په ثابتون پر. بیا دا ثابتون صيغه د اسم فاعل سره د ضمیر فاعل سره د خپل متعلق د شبه جمله اصله خبر شده. المقصد الاول مبتدا د پورا بیا دا جمله اسمیه خبریه. الاسماء المرفوعات ثمانيه اقسام. الاسماء المرفوعات دا موصوف صفت شي مبتدا. الاسماء المرفوعات ثمانيه اقسام. اسماء مرفوعات اسمنا وته قسمه دي. الفاعل یو المفعول الذي لم يسمى فاعله. مفعول هغه چې نوی نمول شو فاعل ده. د دوام والمبتدا والخبر. مبتدا دریم خبر سلام وخبر ان واخواتها. وخبر د ان و خويند د ان دا پنځم. و اسم کان واخواتها. و اسم د کان و خويند د کان دا شپږم. و اسم ما ولا المشبهتين بليس. و اسم د ما ولا مشبهتين بليس دا وام قسم شو. و خبر لا التي لنفي الجنس. و خبر د لا هغه چې د پورا د جنس ته نفي کولې وي دا وته قسمي نشل. بیا الفاعل دا معطوف علیه شي و د باقی و چې دا معطوفات شي. معطوف علیه سره د ټوله معطوفات دا بیا بدل وګرځي د ثمانیه اقسامن د پورا. بیا ثمانیه اقسامن مبدل منه سره د بدل دا خبر د مبتدا چې هغه د الاسماء المرفوعات. و د اسم مرفوع سه علامات وي. او مشترک پیژني یا په زما سره پیژني یا په واو سره پیژني یا په الف سره پیژني. د زمه ول مثال جاءني زیدون. زیدون چې دال باندې زما دو نو دا د زمه په علامات باندې دای مرفوع شو ده. د واو ول مثال جاءني مسلمون. رغل مسلمون دا په واو سره واو یې رفی حالت تا که مسلمین ده ویل جمع خو مسلمین یادو اجناس بی جاری حالت تا. شاو په الف سره تسنیه د الف ولا مثال جاءن الزیدان. دښلا د مرفوعات پلا قسم فاعل. فصل الفاعل كل اسم قبله فعل او صفه اسند الیه على معنى انه قام به لا وقع عليه. الفاعل كل اسم دا فاعل و مبتدا واقع کیږي په ترکیب شه. كل مضاف ته اسمنی مضاف الیه ده. قبله فعل او صفه دا غو بیا د اسم د پورا څه شی واقع شي په ترکیب شه. تاسو سوچ وکړئ دا وی صفات واقع کیږي دا صفات تا خو اس ودا سے سوچ پښو کې قبله فعل او صفه. هر هغه اسم چې مقصد دنا فعل ذکر شوی یا صيغه د صفات ذکر شوی. صيغه د صفات نه مراد اسم فاعل، اسم مفعول، اسم تفضیل، صفت مشبهه، اسم مصدر شاو اسم مصدر دغه ته شبه فعل یاوی. صفت اول اسند الیه فاعل هغه اسمی چې مقصد دنا فعل د یا شبه فعل رغلا ده. ایره په مثال چې قام زیدون بنده یا سوچ کایه قام فعل رغلا ده و شبه فعل رغلا ده زیدون ضارب ابوه. زیدون خو دغه مثال چې پرېر د واخو مبتدا شو. ضارب شبه فعل ده صيغه د اسم فاعل ده.
دغه نه وروسته ابوه غمرن از دا ضاربون نه بعد چې کیم په واو سره اسم رغله ده ابوه د په واو سره مرفوع ده نو دغه اسم دغه شه کلو اسمن قبله فعل او صفتن هر اسم چې مخکې د فعل وي او صفتن لیا مخکې د صيغه د صفات وي د صفت اول یاشه و فصل اول یاشه دنیره اسماء و نایدای اربیل ک دنیره اسماء و نایدای اربیل ک یعنی هغه اسمینا هغه اسمینا زنه وتل ازنه خارج شل چې ورسته د دنا فعل وي کلو اسمن دا خو مې وویه اسمن موصوف ته قبله فعل او صفت دغه صفت اولی او تو یای بدبل اسند الیه د صفت ثانی شي غلا معنن انه قام به لا وقع علیه د دریام صفات شي به موصوف سره د صفت د کل د پورا مضاف الیه بیا کل مضاف سره د مضاف الیه دغه خبر دغه ترکیبی حیثیت شو سمداله په معنا په یاو دا اسمن چې دا دغه جنس شو اسم جنس په اسم جنس شه هغه اسمینا رغل چې مخشه د دنا فعل یا شبه فعل وي او هغه اسمینا رغل چې مخشه د دنا فعل یا شبه فعل نه وي یعنی مبتدا یدای از دغه هغه قسم اسمینا وتلک زیدون ضربا زیدون ضربا شه زید اسم خدا خو فعل نه مخشه ده از داس اسم لکه زیدون ضرباشه چې زیدون د داس نه وتل دغه تویی فصل اول د اسم جنس تا قبله فعل او صفت دغه فصل اول دا فصل اول سره هغه اسمینا وتل د فاعل د تعریف نه چې کیم په فعل نه مخشه ذکر شوی وي اوس نه د الیه د فصل ثانی دا یعنی اوس نه د شه د نائب فاعل چې دا اوس نه د فعل دا ماضی مجهول دو اسنا دا یوس نه دو اسنا دا ولا فعل ماضی مجهول دا اوس نه دا چې اسناد یې شوی نائب فاعل یې دا دغه فعل یا شبه فعل الیه ولا ها ضمیر چې شو دغه نه مراد اسم ده دغه نه مراد اسم ده اوس نه دا الیه چې د فعل یا شبه فعل اسناد شوی اسم ته اس د صفت ثانیه ده آپ ترکیب سے ذکر شو دا اسم میر منا خلاصای چې اسم بنده میں نوم کشر دو اسم جنس بیا فصل اول سره هغه اسمی نزنه وتل چې آپ فعل مخشه ذکر شوی وي اوس نه دا الیه شه د فصل ثانی ده اوس نه دا الیه معنا دادو چې فعل یا د شبه فعل اسناد شوی د اسم ته اس په دې سره هغه اسمینه وتل چې اسناد یې نه شو لکه ضربا زیدن غمرن ایوا جمله دو ضربا زیدن غمرن د ضربا اسناد شو د زیدن طرف ته خو غمرن یا اسم ده خو غمرن ته خو د ضرب د فعل نسبت نه ده شو کنه نو غمران نوی هغه اسم چې امیر فاعل تو یای د فاصله ثانی سره ضربا زیدون غمران شه د غمران غونډه اسم چې دا داس نه وته غمران خو مفعول ده او د غمران اسناد فعل طرف ته نه ده شو غلا مغنن شا اس بیا او تسر نشي تعریف ته فاعل هغه اسم دا چې مخکې د دنا فعل وی یا شبه فعل وی او اسنادی شوبوي د اسم ته غلا معنا په داسې طریقه انه قام به انه شد ها ضمیر فعل یا شبه فعل ترجع ده کا ضمیر د پرانی شانه په لیکیه یا وکا په پی وستا انه ولا ضمیر مرجع دو فعل یا شبه فعل غلا معنا په داسې طریقه چې دا فعل یا شبه فعل قام به وی لوردا په د اسم پره ضربا زیدون شه دا ضرب ولا فعل دا ویلور دا په زیدون پره کا زیدون نوی به ضرب ولا فعل بخي واقع شو نه دا چې سه پره د فعل سره د فاعل رشتہ نه روغلیه د فعل اسناد نه شو یو اسم ته دمره پره فعل واقع کېدای نشي كتب زیدون اس كتبا شکا زیدون نو خل ضمیر به شو خله چې د لیکل وکړل
د لیکل تصور بغیر د فاعل نه کېدل نشي. د هر فعل تصور بغیر د فاعل نه نشي کېدل. نو فعل چې وي هغه په خپل فاعل پر قائم وي. بیا ته وګورئ معنی ته فاعل هر هغه اسم دا چې مخشه د دنا فعل یا شبه فعل وي چې د ایغ فعل یا شبه فعل اسناد شوی د اسم ته په داسې طریقه چې دا فعل یا شبه فعل وی لوړ وي په د اسم پره لا وقع علیه نه دا چې واقع شو وي په د اسم باندې دا فعل واقع شو نه وي په د اسم باندې لکه ضربه زیدون غامران شه غامران چې دا اس غامران باندې فعل واقع شو دا نه د مراد نه دا اسم نه د مراد. نحو لکه قام زیدون ودرد زید دا فعل لازمی دا په زیدون پر دای قائم دا و زیدون ته وګوره دا درې فصلین په موجود دي کنه قبله فعل او صفت مقصد زیدون قام فعل موجود دا اوس نه دا الیه قام فعل پس ورسته فورا دغه اسم روغلا دا نو د قام فعل د پر ځکه دای فاعل یاده ویل چې دای مرفوع ده د زیدون و اوس نه دا الیه اسناد یشوا دا د اسم طرف ته د قام اسناد شو د اسم طرف ته علا معنن انه قام به په داسې طریقه چې دا فعل زید پر ویلوړ دا و زیدن ضارب ابوه عمران دا دوام مثال دغه زیدن مبتدا واقع شو از دا زیدن ته فاعل نشویلا زیدن ضارب ابوه عمران زیدن ته فاعل نشویلا ضاربن صيغه د اسم فاعل دو د یو ضمیر فاعل خوې کنا وکورسته اسم ظاهر په استعمالو به فاعل اغای از ضاربن نبادا ابوه ابون پلور ته وی ابوه پلور د ابوه شوی د ها ضمیر راجع وی مضاف الیه چې دا زیدون طرف ته خپل مبتدا طرف ته یعنی پلور د زید زیدون ضاربون و این کدا پلور د زید غمرن غمر لرا اس ضاربون شبه فعل دا صيغه د صفات تو دا په چا پر وی لوړا دو په ابوه پر و اس ابوه مرفوع دا اغا پوسٹ کیم درې فصلینا دی اپشه تلاش کا ابوه اسم دا و مخشد دنا شبه فعل ذکر دا و اوس نه د الیه د دوام فصل د ضاربون اسناد چې دا هغه یا ابوه ته شو دا په داسې طریقه انه قام به لا وقع علیه چې دا غا ضرب ولا فعل ویلوړ دا په د بندې ان دا چې واقع شو دا په د بندې اس عمرن چې دا هغه مفعول به دا از د ضاربون ولا ضرب فعل چې دا ابوه پر ویلوړ دا عمرن سره تعلق نشتا و ما ضرب زید عمرن داغه د نفی ولا مثال شو فعل نفی د دوا مثالینا چې وی کاما زیدون د فعل متعدی و د بل چې دا زیدون ضاربون ابوه عمرن دا د شبه فعل ولا په متعدی مصدر شه ضرب مصدر متعدی دا کنه فاعل یا غوړي مفعول یا غوړي یعنی په دغه دوه مثالې شه د پهلا دوه مثالې شه چې فعل موجود ده په د اخري مثال شه ما ضرب زید عمران والا نه د زید امر لرا دغه شه د فعل نفي کړی دو یعنی چې سرانګه فاعل د فعل په موجود دل شه وی د غرنګ د فعل په نفي کول شاوي ما ضرب زید عمران دوی شه د ضرب ولا فعل د زیدون نه نفي کړه دا چې ما ضرب نه د ولا زید عمران عمر لرا بس دی